سلامونه د ټکنیکل ارخان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، تاسو به څنګه کولی شئ چې خپل مخ یعنې خپل فیس، خپل شکل یا خپل لباس لیکلي شکل ته څنګه اړوئ، لکه چا چې یو رسم کړی وي. دا ډول کې یو اپلیکیشن دی، تاسو خپل عکس ورکړئ، تاسو ته په دا ډول کې وي لکه تاسو چې پنسل باندې یا په قلم باندې رسم کړي. نو تاسو بیا خلکو ته ویلی شئ چې ما خپل ځان عکس یې وګوره، تاسو دا ډول ما ځان رسم کړی دی. د هغې لپاره دغه اپلیکیشن ضرورت دی. تاسو به دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، سټیک پوټو ده. نو تاسو به راشئ، پر همدغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر باندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ، دغه لوډینګ یې خلاص شي. دا لوډینګ یې پوره ډول سر ته ورسیږي. نو اوس موږ ته یوه صفحه راکوي. کله چې موږ ته دا ډول صفحه راکړي، بیا به تاسو راشئ ټرن آن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا باندې کلیک وکړو، یو عکس به راواخلئ. زه راځم یو عکس راخلم. فرض مثال ما د ملا یعقوب عکس راواخیستو، لږ یې دلته کوم چې سم ډول بیا راخلاص شي. بیا به راشئ، پر همدغه اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. دا اوکې بټن چې کله کلیک وکړو، لږ ورته منتظر شئ چې تاسو ګورئ خپله یې موږ ته رسم کوي. ګورئ ورته پوره ډول یې ټول راواخیست. څرنګه هم عکس چې ورکړي ټول درته رسم کوي. د رسم په شکل یې موږ ته راواخیستو. همدا ډول تاسو پوره ډول کولی شئ چې خپل عکس داسې ښکلی شانتي جوړ کړئ. داسې کې نور پیجونه هم پکې دي، هر پیج ته یې اړولی شئ. یا داسې کې راځم، داسې سکرول کړئ ټول دغه یو ته راځم، تاسو ګورئ ورته همدې شکل ته یې واړوو. همدغه ځای کې نور بیخي زیات ښکلي پکې انداز کې راځي، یا یې داسې شکل ته یې اړوم. تاسو کتلی شئ چې دا ډول شکل ته یې واړول لکه بلکل چې په پنسل باندې رسم شوی وي. تاسو کتلی شئ دغه انداز کې پرېږدئ، بلکل لکه پنسل باندې چې رسم وي. بیا به راشئ، پر همدغه اوکې بټن باندې کلیک وکړئ، بیا کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. بلکل ګیلرۍ ته اتوماتیک ډول سیو کېږي. دلته تاسو کتلی شئ همدغه ځای کې سکرول کړئ، دغه ځای کې لږ دا شی کړئ او بلکل یعنې بلکل سیخیږي. بیا راشئ کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. نو بیا راشئ دغه سیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو سیو بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو ګیلرۍ ته بلکل سیو شو. نو دغه دی زما سره ګیلرۍ ته را سیو شوی دی. زه یې راخلاصوم. تاسو کتلی شئ لکه پنسل باندې چې رسم کړئ. نو دغه وه یوه ښکلې ویډیو. که ویډیو مو خوښه وي، ویډیو ته لایک ورکړئ او کمنټ کې ضرور راته ولیکئ چې بلکل زبردسته ویډیو وه. او ویډیو چینل که تاسو نوی راغلی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.